به اوبه نشته تیمم ووه. زه دې جومات له رالې اوبه نشته نو به ته تیمم ووه. او دې جومات ته یو سړی راغی مانځه ټیم او اوبه نشته نو تیمم ووه. نه، یو میل مقدار باندې اوبه چې لرې وي نو تیمم جایز نه دی. یو میل مقدار باندې اوبو پسې به ځې او هلته به اودس کې او بیا به مونځ کوې. چې د یو میل مقدار نه زیاتې اوبه لرې وي نو بیا تیمم روا دی او بیا مونځ په تیمم وکړي. نو عزیزانو دا احکامات د صلات اوس سجده ساوا ده په مونځ کې په کومو صورتونو کې واجب دي. د دې اصول دي دوه. قسم ترک د واجب او تاخير د فرض. کم سيزونه چې په مونږ کې واجب دي او هغه ترک، مثلا په وترو کې دعا قنوت چې دا واجب دی. ته د الله اکبر په ځای رکوع ته لاړې نو رکوع نه به بیا قیام ته نه ځې او نه به دعا قنوت اللهم انه وې نیغ به سجدې ته لاړ شي، دعا قنوت به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه. یا قاعده اوله واجب ده، ته دویم رکعت نه چې راپاسېدې کېنه ناستې ولاړې ته پاسېدې. ولاړې کې بیا دوه صورته دي. که ته ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه، او که ته ناستې ته نږدې وي نو کېنې به او اتحیات به ووایې، او که ولاړې ته نږدې وي نو کېنې به نه، قاعده به پرېږدي او آخر کې به سجده ساوه. نو د واجب د ترک په صورت کې به سجده ساوه واجب شي. او که فرضو کې تاخیر راغی، فرض مثلا آخره قاعده فرض. نو عزیزانو په دې ګریوان کې لږ سوچ وکړئ چې موږ سره پیدا یو، موږ ته څه کول پکار دي او موږ څه کول لګیا یو او زموږ انجام به څه زو به کوم طرف ته. نو قرآن سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. کوشش کوئ چې څه کار د دنیا کوئ چې د قرآن مطابق وي او د مرګ نه وروسته دا قرآن هم په کار راشي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پیغمبر چې د معراج په شپه جنت ته لاړو، جنت کی ګوري را ګوري پدې کې او چمک وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران شو چې جوړ د خدای د نور تجلی وشو. جبريل وی تجلی نه دا پاس جنای چې ولاړه ده دینه ته چلو شو و جنای تجلی وکړو څوک وی ز په دې جنت کې د امت له چې کومې حورې خدای پیدا کړې دي داغي نوکر یم. وی دا رڼا د څه شي وشوه؟ وی دا رڼا د دې وشوه چې ما دا سردار ولیدو نو مسکی شوم، زړه مې خوشحال شو. نو په مسکیتوب زما د غاښونو هغه چمک پتا سو پریوتو نو ځکه پیت وارخطا شوی چې جوړ نوره تجلی ده. جبریل ورته وایي چې محبوبه د نوکر د غاښونو چمکې چې ټول جنت رڼا کوي چې مالکه به څنګه ښایسته وي. دیکھو ګورئ بیا د دنیا د ښځو چې د چا بنوټي حسن دی د هغې نخرې ته پورته کې تابعدار ته جی حضور ورته ته او د جنت د ښځو چې د چا حسن به فطري وي نو د خوند خبره دا ده